أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شپاړسمه افتتاح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 15مه افتتاح کې موږ د بدر د جنگ او غزا ځینې عجب او نادر حالات یا واقعات بیانول، چې په هغه جمله کې مو د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هغه واقعه بیان کړه چې هغه څوک یې چې سر تر پښو په اوسپنه پوښلی و ووژي، او بیا مو د قتاده رضی الله تعالی عنه د سترګې قصه درته وکړه. او درېیمه واقعه د عکاشه رضی الله تعالی عنه د تورې وه. هغه داسې چې د بدر په جنگ او معرکه کې د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په څه شي وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله، هغه زما توره ماته سوه او اوس توره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لرګی په لاس ورکړي، ویل یا عکاشه، په دغه جنگ کوه. کم وخت چې عکاشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه لرګی واخیستی او په لاس کې یې وښوراوه، د ده په لاس کې اوږده پنډه قوي سپینه ځلانده توره سوه، او په دغه توره یې د جنگ تر آخره او د مسلمانانو تر نصرته جنگ وکړي، او پر دغه توره یې د العون نوم کښېښاوه، یعنی کومک. عکاشه رضی الله تعالی عنه به دغه توره همیشه و هر جنگ ته ورسره وړه او جنگ به پکاوه، تر څو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت او د ردت په جنګو کې شهید ووژل سو. نو دغه توره هم د نبوت د معجزو څخه یوه معجزه وه. څلورمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وویل که څوک د ابوالبختري ابن هشام سره مخامخ سوه نه دی وژني، ځکه ابوالبختري هغه څوک و چې په مکه مکرمه کې یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ آزار نه ورسولی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده څخه داسې کار نه و لیدلی چې د ده علیه الصلاة وسلام دې ناخوښه وي. او ابوالبختري د هغو خلقو څخه و چې هغه د قریشو د مقاطعې د ماتېدو سبب وګرځېده. ستاسې بې قصه په یاد وي چې قریشو د مسلمانانو سره خرڅول او رانیول منع کړه، یا په اوسنۍ اصطلاح بندیز یې پر ولګاوه. د هغې عهدنامې په ماتولو کې دغه ابوالبختري حصه واخیسته. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا وه چې د هغه وخت د نیکۍ بدله یې اوس ورکول، او هغه کومک چې ابوالبختري د مسلمانانو سره کړی و مړانه وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میړه سره مړانه کول د تیرو وختو نیکي یې په دغه مشغوله او سرګردانه ورځ کې په یاد وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه پوهیږم چې د بني هاشم دغه ځینې خلق چې جنگ ته راغلي دي، دوی په ناخوښي سره دغه جنگ ته راوستل سوي دي، دوی زموږ سره د جنگ کولو هیڅ ضرورت نه درلودی. نو که څوک په جنگ کې د بني هاشم سره مخامخ سي نه دی وژني، او که څوک د عباس ابن عبدالمطلب سره مخامخ سو نه دی وژني، ځکه هغه په زور راوستل سوی دی. هلته یو صحابي و چې نوم یې ابو حذیفه و، او د هغه عتبه زوی او د هغه شیبه وراره او د هغه ولید ورور و چې د جنگ په شروع کې په مبارزه کې ووژل سوه. ابو حذیفه چې پخوا لا مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و او اوس په بدر کې د مسلمانانو سره دی،
کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر وده ته ورسېدی چې عباس مه وژنئ، یوه سخته جمله یې وویل. که څه هم دا جمله یې مخامخ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه وویل، خو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر د څو نفرو په واسطه شاوخوا و ټولو مسلمانانو ته رسول کېده، نو کم وخت چې ابو حذیفه ته دا امر ورسېدی چې عباس مه وژنئ، ابو حذیفه ویل عجبه ده، عتبه وژل کیږي، موږ خپل پلرونه او خپل ورونه، خپل اکاګان او خپل قوم وژنو او عباس پرېږدو؟ په والله که د عباس سره مخامخ سوم پر مخ به په توره ووهم. دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې حذیفه دغسې وویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ و و هغه ته مخ ور واړاوه، ویل یا ابا حفص، ایا ستا د رسول د اکا مخ په توره وهل کیږي؟ عمر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکه چې د ابو حذیفه غاړه په دغه توره ور پرېکم. په والله ابو حذیفه منافق سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده یا عمر. په وروسته کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکړي، ویل یا رسول الله والله نه یم خبر چې څنګه مې دا جمله تر خوله ووته، دا خبره مې بې فکره تر خوله ووته. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه د دغه خپلې خبرې څخه چې په دغه ورځ مې تر خوله ووته هیڅ وخت په امان کې نه وم او تر اوسه پورې بیریږم، مګر الله عز وجل یې په شهادت را پټه کړي، یعنی دغه ګناه مې بې له شهادته بل شی نسي را پټولی. او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. یمامه په نجد کې د یو ځای نوم دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت او د ردت په جنګو کې چې مسلمانانو په یمامه کې د هغه مسیلمة الکذاب سره جنګ کاوه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. خو تاسې د صحابه کرامو و بیرې ته وګورئ. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د پلار، ورور او اکا مرګ لږ وخت د مخه په خپلو سترګو ولیدی. معلومه خبره ده چې په هغه خفه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف یې یوه خبره چې هغه قصدن او عمدن نه وه تر خوله ووته. د اعصابو د کمزورۍ په خاطر د هغې خبرې د جبران دپاره یې شهادت غوښتی او ویل بې له شهادته یې بل شی نسي راپاکولی، خو آخر یې شهادت هم په نصیب سو. اوس ابوالبختري ته راسئ. هلته جنگ شروع دی. ابوالبختري د خپل یوه ملګري په ملګرتیا جنگ کوي چې د انصارو یوه ډله پر راغله چې په دې ډله کې یو نفر و چې نوم یې مجزر و. مجزر پر غږ کړه، ویل یا ابوالبختري لرې سه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستا د وژلو څخه منع کړي یو. ابوالبختري ویل او دا زما ملګری؟ مجزر ویل یا والله موږ ستا ملګری نه پرېږدو، ستا د ملګري د وژلو څخه نه یو منع سوي، فقط ستا د وژلو څخه منع سوي یو. ابوالبختري ویل نو په والله زه او ملګری به دواړه یو ځای وژل کېږو. مجزر ویل زه ستا سره کار نه لرم مګر ستا د ملګري سره حساب لرم. مجزر د ابوالبختري پر ملګري حمله وکړه مګر ابوالبختري د مجزر سره جنگ شروع کړ. مجزر د خپل ځان څخه پورې واهه، غواړي چې ملګری یې ووژني، مګر ابوالبختري غواړي چې مجزر ووژني. بیا هم په مجزر پورې مښتی دی او کوشش کوي چې وار یې پر وکړي. مجزر د خپل ځان د دفاع په سبب مجبوره سو ابوالبختري یې وواهه او ویې وژي. او وروسته مجزر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او عذر یې کاوه، ویل یا رسول الله والله ما نه وژي مګر قریبه وه چې ما ووژني، ده نه پرېښولم. کم وخت چې پوه سوم چې نه مې پرېږدي او وژني مې نو مې وواهه او ومې وژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عذر ځینې راضي سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر پر اطاعت د صحابه کرامو د حرص یوه نمونه وه. پنځمه واقعه
د بدر د جنگ د عجیبو واقعو څخه یوه هم هغه واقعه ده چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف په مابین کې پیښه سوه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف د جاهلیت په وختو کې په مکه مکرمه کې دوه خواږه ملګري او اشنایان وه. خیر قصې ته راسه. د بدر په ورځ پس له جنګ څخه امیه ابن خلف او زوی چې علي نومېدی د جنگ په میدان کې ولاړ دی. اوس خو کفار د میدان جنگ څخه تللي دي او میدان خالی دی، مګر امیه ابن خلف او زوی ولاړ دی. دا هم په دې سبب چې امیه چاغ او پنډ سړی و، ځغستلی خو نسي، حتی سپرېدلی لا هم نسي چې ولاړ سي او وتښتي. نو پوه سو که وتښتم وژل کېږم. نو یې نیت د تسلیمېدو وکړي او وایي باید و داسې چاته تسلیم سم چې هغه مې وساتلی سي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې د کفارو پاته شیان غنیمتونه ټولوي او د امیه و منطقې ته ورنږدې سو. عبدالرحمن یو څه زغرې د میدان جنگ څخه ټولې کړي دي او غواړي چې دا یوسي د لښکر تر شا یې کښېږدي او بیا راسي نور غنیمتونه ټول کړي. ځکه د کفارو لښکر وتښتېدی او خپل ورسره سامانونه یې ټوله پر میدان غورځولي دي. په دغه وخت کې چې زغرې ورسره دي پر امیه ابن خلف ورغلی. امیه ورنارې کړه یا عبد ود، ځکه د عبدالرحمن نوم په جاهلیت کې عبد ود و. عبدالرحمن جواب ورنکړي، ځکه د مخه تر هجرت چې دوی په مکه مکرمه کې وه که به چا د عبد ود په نامه ورنارې کړه د جواب نور کاوه او ویل به زه عبدالرحمن یم. کفارو بیا ورته ویل موږ رحمان نه پیژنو، نو موږ عبدالرحمن نه درته وایو بلکې عبد ود درته وایو. ده بیا ورته ویل که تاسې عبد ود راته ووایاست زه بیا جواب نه درکوم. بیا یې پر دې اتفاق او فیصله وسوه چې د عبدالاله په نامه به درته وایو. نو اوس امیه ورنارې کړه یا عبد ود. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما د پخواني عادت سره سم جواب ورنکړي. امیه چې تر اوسه خپله اسلحه ورسره ده، زغره یې اغوستې ده، بیا ورنارې کړه یا عبدالاله. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل ها څه وایه؟ امیه ویل تر دغه زغرو ښه شی نه غواړې؟ زه تر دغه زغرو چې ستا سره دې ښه او بهتر یم. پر ما داسې ورځ نه ده راغلې لکه نن. آیا تاسې و شیدو ته ضرورت نه لرئ؟ یعنې که ما بندي ونیسې زه به په خپله پیدې کې داسې اوښانې درکم چې ډېرې شیدې کوي. عبدالرحمن وایي ما چې فکر وکړئ رښتیا هم دوی تر زغرو ښه وه. ولې دوی تر زغرو ښه وه؟ ځکه هر چا چې هر څوک اسیر نیولی وای او د هغه اسیر په بدله کې چې به بیا هر شی په پیدې کې راغلی وای هغه به د هغه اسیر د خاوند و. دا د پخوانیو جنګو قانون و. نو عبدالرحمن وایي زغرې مې وغورځولې او دوی مې تر لاس ونیول، رهي مې کړه. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه د امیه او د ده د زوی په مابین کې رهي وم چې امیه پوښتنه راڅخه وکړه، ویل په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بوڼکې یې پر ځګر ایښې وې؟ ورونو نعامه یو د اوبو لوی مرغه دی او حمزه رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې د دغه مرغه بوڼکې پر خپل ځګر ایښولې چې په هغه سره به معلوم او نښاني و. نو امیه وایي په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بوڼکې یې پر ځګر ایښې وې؟ ما ویل هغه حمزه ابن عبدالمطلب و. امیه ویل دغه سړي په موږ دغه کارونه وکړه. عبدالرحمن وایي دوی مې تر لاس نیولي دي او دوی بې له تکلیفه او جنجاله زما سره رهي دي چې بلال رضی الله تعالی عنه په مخه راغلی او امیه ابن خلف هغه څوک دی چې په پخوا کې د بلال مالک و او بلال یې مریی و او امیه و چې و بلال رضی الله تعالی عنه ته سخت سخت عذابونه ورکول. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه امیه ولیدی چې اسیر نیول سوی دی ناره یې کړه امیه ابن خلف د کفارو مشر یا به زه یم یا به دی. عبدالرحمن ورته وایي یا بلال دا زما اسیر دی. بلال رضی الله تعالی عنه وایي ستا اسیر دی که نه دی؟ والله ژوندی یې نه پرېږدم. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي دا خبرې پرېږده دا زما اسیر دی.
بلال ولیده چې عبدالرحمن یې نه راپرېږدي نو یې په لوړ آواز نارې کړه یا انصار الله. د کفر رئیس امیه ابن خلف هغه چې په مکه مکرمه کې یې ماته عذابونه او آزارونه راکول دغه دی. د انصارو ډله پر راټوله سوه. عبدالرحمن خپل بندیان رهي کړي دي او دوی د شا د طرفه په پسې سوه. تر شا یې په نیزو وهي. عبدالرحمن پوه سو چې بندیان نه راپرېږدي وژني یې. نو یې بندیانو ته ویل درځغلی چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسوو چې ومو ساتي. مګر امیه چاغ دی نسي ځغستلی او عبدالرحمن یې کشوي هېڅ نه کېږي. انصار په پسې دي وهي. عبدالرحمن ودرېدی. انصارو ته یې مخ ور واړاوه ویل مه کوئ دا زما اسیر دی کار مه پلرئ. مګر بلال رضی الله تعالی عنه بیا وایي دا هغه سړی دی چې زما سره یې داسې او داسې کول. هغه وهل او عذابونه بیانوي. غواړي چې انصار په قهر کې. انصار هم د بلال رضی الله تعالی عنه پر طرف دي. وایي دا سړی نه بندي کېږي دی باید ووژل سي. عبدالرحمن وایي یوه سړي د شا د طرفه د امیه زوی په توره پر پښه ووهه. هغه غوځار سو او ولوېدی. امیه دونه لو چغه وکړه چې ما په خپل ژوند نه و اورېدلې. ما ویل ته پر هغه مه ژاړه خپل ځان دې خلاص که. په والله زه ستا دپاره هېڅ نسم کولی. او اوس عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه پوه سو چې دوی د امیه د وژلو قصد کړی دی او نه پرېږدي. نو ویل یا امیه پر مځکه اوږد پرېوځه. هغه هم پرېوتی. عبدالرحمن سربیره پر پرېوتی. غواړي چې په دغه طریقه یې د تورو او نیزو د وهلو څخه وساتي. او بیا هم دغه وایي چې دا زما اسیر دی کار مه پلرئ. او بلال رضی الله تعالی عنه نارې وهي مړ یې کوي مړ یې کوي حتی تر ده لاندې یې مه پرېږدئ. یو د دې خوا توره ور اوږده کې بل د ها خوا د نیزې څوکه په جګه کې. دغه وارونه دي د هره طرفه پر کېږي. په دغه حالت کې د عبدالرحمن و پښې ته هم یو واری ور ورسېدی او د هغه پښه هم زخمي سوه او آخر یې په دغه وهلو کې امیه ابن خلف ووژي. د هغه امیه ابن خلف چې بلال رضی الله تعالی عنه ته قسم قسم زحمتونه ورکړي وه مرګ پر دغه قسم و چې د هره طرفه تورې په ننوتلې. د تورو او نیزو په څوکو ووژل سو. اوس نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د امیه تر مرګ وروسته ولاړ سو او ویل الله دې بلال ته بخښنه وکړي. زغرې هم راڅخه ولاړې او بندي مې هم ووژل سو ځکه هغه زغرې چې ده ټولې کړې وې هغه د ده وې. هغه یې د بندي په سبب پرېښولې او بندي یې بلال رضی الله تعالی عنه ور ووژي. نو ځکه ویل یې غفر الله لبلال راحت علی الدرع وراح علی الاسیر. دا د هغه سرکشه او اسلام دشمن امیه ابن خلف آخري حالت و. شپږمه واقعه حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپل ماما چې عاص ابن الهشام ابن المغیره نومېدی ووژي. ښه متوجه سئ د عقیدې اختلاف قرابت د منځه وړي. اومه واقعه او د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سوه یو هم عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. چا ونیوی؟ دلته دوه روایت دي. څوک وایي یوه انصاري ونیوی، څوک وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ونیوی. قصه یې یوه ده خو په هغه چا کې اختلاف دی چې دی بندي راوستی. موږ به هغه روایت بیان کو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بندي راوستی. اوس نو عباس جګ برداره او غټ سړی دی خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کوچنی ډنګر او ضعیفه سړی دی. خلق ورته ګوري ډېر عجب منظر دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د عباس لاسونه شاته نیولي دي او دی مخ ته پورې وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهي دی او تر شا کوچنی ضعیفه ډنګر سړی په پسې دی او پورې وهي. خلق په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه و دغه کوچني سړي ته تسلیم دی. یوازې دا نه چې تسلیم دی بلکې د هغه په نیولو او پورې وهلو خوږیږي هم. په تکلیف رهي دی. د درد او زحمت علامې پر مخ ښکاره دي. څو د بندیانو ځای کې راوستی. خلق پر عبدالله راټول سوه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ دی. خلق و عبدالله ته وایي یا ابن مسعود دا غټ سړی دی څنګه اسیر او څنګه ونیوی؟ عبدالله وایي ما تر لاس ونیوی او دی تسلیم سو. بس دغونه وه زما نیول او د ده تسلیمېدل وه. بیا نو خلقو د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ویل یا عباس و دغه ډنګر ضعیفه سړي ته څنګه تسلیمېدې؟ عباس ویل والله چې زه تر لاس ونیولم پر خپل لاس وبېرېدم چې رامات به کړي، دونه قوت ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومسل او ویې فرمایل یا ابن مسعود پام کوه چې په ځان خطا نه وځې او دا فکر ونه کړې چې زه قوي یم. د ده په نیولو کې ملائکو کومک در سره وکړي. دا ته نه وې چې دی دې ونیوی، بلکې دا ملائکه وه چې دی یې اسیر کړي. مقصد دا چې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دی. اتمه واقعه د جنگ تر ختمېدو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویلي ده چې یو انصاري د ده د ورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لشکر کې و او د مسلمانانو په مقابل کې جنګېدی لاسونه ورتړي. یعنی د عمیر رضی الله تعالی عنه ورور ابو عزیز یو انصاري بندي نیولی دی او لاسونه یې ورتړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه و انصاري ته وویل ټینګ یې ونیسه، د ده مور د مال او دولت خاونده ده، شاید چې د ده په مقابل کې ښه فدیه درکړي. ابو عزیز و خپل ورور مصعب ته وویل آیا د خپل ورور په باره کې دې دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه انصاري مې ورور دی نه ته. ورونو ښه متوجه سئ. نهمه واقعه کم وخت چې مسلمانانو کفار بندیانول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عرش کې ناست و او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه توره په لاس د عرش په دروازه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخ کې د ناخوښۍ علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار نه راځي چې کفار بندیان نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا سعد لکه د قوم په دغه کار چې نه یې راځي. سعد رضی الله تعالی عنه وویل هو یا رسول الله دا هغه اول شکست و چې الله عز وجل و مشرکانو ته ورکوي، نو په دغه جنگ کې د مشرکانو وژل ماته تر دې خوښ وه چې ژوندي پاته سي، یعنی نه به بندیانولی بلکې وژلی به. لسمه واقعه د بدر د جنگ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباف ابن اشم و، دغه د بدر په منطقه کې موجود و. کم وخت چې لښکرې ولیدې پوه سو چې جنگ کیږي، نو د هلته پر یوه غونډۍ د سیل دپاره ورته کښېنستی. وایي د بل غم نیم اختر دی. قباف په جنگ کې ګډون نه دی کړی ځکه دی د یوه طرفه څخه نه و، فقط سیلبین او تماشاچي دی. ورونو تاسې پوهیږئ چې د بدر د جنگ څونه وخت او موده په بر کې ونیول؟ فقط 2 ساعته. دا ټوله غذا دغه لوی نوم فقط 2 ساعته وه، نه ورځې وې نه هفتې بلکې 2 ساعته وه. نو قباف فکر کاوه چې دا جنگ به اوږد جنگ وي او دا یې خیال او ګمان و چې د مسلمانانو لښکر ماتیږي ځکه د مسلمانانو شمیر نسبت و کفارو ته ډېر لږ و. کفار 1000 نفره دي او مسلمانان 300 نفره دي. نو ناست دی او د مسلمانانو د شکست انتظار کوي. خو هغه 2 ساعته وروسته کفار په تیښته سوه. نو قباف د ځان سره خبرې کوي، وایي والله ما په ژوند داسې عجبه نه ولیدلې، داسې ځغلي لکه ښځې. په 2 ساعته کې کفار تت او پرک سوه. دا په تاریخ کې هغه کوتاه ترین جنگ دی. دغه قباف ابن اشم هغه وخت نو مسلمان، خو بیا په وروسته کې د خندق یا د حدیبیې تر غزا وروسته مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره ولاړی. مګر د مخه تر دې چې مسلمان سي غواړي چې د مسلمانانو حال ځان ته معلوم کړي چې څنګه خلق او څنګه اخلاق دي. دی ناست دی خپل کشفیات او معلومات کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه یا قباف. د ویل ها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هغه نه یې چې بدر ته حاضر سوی وې او سیل دې کاوه؟
ویل هو هغه یم. نو ویل د بدر په ورځ دې څه وویل؟ قباف ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ایا تا د بدر په ورځ د ځان سره نه وویل چې والله ما په ژوند داسې عجبه نه ده لیدلې، داسې زغلي لکه ښځې؟ قباف وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله دا خبره ما و هیچ چاته نه ده کړې، دا خبره ما د خپل ځان سره کړې وه او د هغه راهیسې م بیا هیچ چاته هم نه دي ویلي. دا عجبه ده، ما څو کاله د مخه د خپل ځان سره یوه خبره کړې وه او ته هغه خبره اوس راته بیانوې. دا بې له نبي څخه د بل چا کار نه دی. قباف ایمان راوړی او مسلمان سو. د بدر جنگ په دغه چټکي او په دغه عجبه طریقه پای ته ورسېدی. نه شپې وې نه ورځې، فقط په 2 ساعته کې دغه جنگ د کفارو په ډېر بد شکست او د مسلمانانو په واضحه او ښکاره کامیابۍ پای ته ورسېدی. په بدر کې د مسلمانانو شهیدان ټوله 14 نفره دي، چې 6 نفره مهاجرین دي او 8 نفره انصار دي، او نومونه په دې ډول سره دي. اول عبیده ابن الحارث ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی، او په داسې حال کې وفات سو چې باړخو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښه پروت. کم وخت چې روح ووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اشهد انک شهید، زه شاهدی ادا کوم چې ته شهید یې. دوهم عمیر ابن ابي وقاص. دریم ذو الشمانین ابن عبد عمر. څلرم عاقل ابن البکیر. پنځم مهجع مولا عمر ابن الخطاب. شپږم صفوان ابن بیضاء. دا 6 نفره مهاجرین و. او د انصارو څخه اول سعد ابن خیثمه. دوهم مبشر ابن عبد المنذر. دریم یزید ابن الحارث. څلرم عمیر ابن الحمام. پنځم رافع ابن المعلا. شپږم حارثه ابن سراقه. اوم او اتم عوف او معاذ د عفرا زامن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس چې جنگ خلاص، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په میدان جنگ کې ووژل سو کسانو ته ودرېدی او ویې فرمایل تاسې د خپل نبي دپاره بد قوم واست، تاسې زه درواغجن وبللم او خلقو مې تصدیق وکړي، تاسې پرېښولم او خلقو مې کومک وکړي، تاسې زه د خپله ښاره وایستلم او خلقو ځای راکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه د کفارو مړي کش کړي او یو څاه ته یې واچوئ. هلته د کفارو د لښکرو ځای ته نږدې یو وچ څاه و. ویل دغه مړي ورکش کړئ او دغه څاه ته یې واچوئ. نو د کفارو مړي یو یو راټول کړه سوه او دغه څاه ته یې ور اچول. ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور چې ټول د مکې مکرمې د مشرکانو مشران وه څاه ته ور واچول سوه. کم وخت چې عتبه ابن ربیعه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار د څاه خواته کش کړه سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د زوی ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه مخ ته وکتل. د هغه په مخ کې غم او تغییر ولیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا حذیفه، شاید ستا د پلار د دغه حاله څخه ستا په زړه کې یو شی درګرځي. ابو حذیفه ویل یا والله یا رسول الله، زه د خپل پلار په وژل کېدو هیڅ نه یم خفه سوی، خو صرف ما ته زما د پلار هوښیاري، حلم او فضیلت را معلوم و. زما دا امید و چې دغه شیان به و اسلام ته هدایت کړي. خو کم وخت چې ما د ده وژل کېده ولیده او دا را په یاد سوه چې دی پر کفر مړ سو، دا د هغه څخه مخالف و چې ما د ده دپاره غوښته دغه غمجن کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو حذیفه ته د خیر دعا وکړه او د خیر خبرې یې ورته وکړې. او بیا چې مسلمانان راغله او غواړي چې امیه ابن خلف کش کړي، هغه امیه چې حضرت بلال او نورو انصارو وژلی و. سبحان الله، په دغه لږ وخت کې یې بوی کړی و، پړسېدلی و. صحابه کرام غواړي چې کش یې کړي، مګر دی د کشولو قابل نه و. غوښې یې تویېدې،
شړېدلی و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږدئ. نو یې پر دغه ځای ډبرې پر ور وغورځولې او په ډبرو کې یې پټ کړئ. نه قبر پر جوړ سو نه څا ته واچول سو، سربیره پر مځکه په ډبرو کې پټ سو. اوس به د جنگ و بندیانو ته راسو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ په بندیانو کې چې 80 نفره وه وکتل. په بندیانو کې یې 2 نفره ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر لوی دشمنان وه. یو یې نظر ابن الحارث و. دغه سړی دی چې ډېرې قصې زده وې، ګشته او خبریال هر ځای چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم ناست و دی به هم هلته نږدې ورته کښېنستی، قصې به یې کولې. خلق به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د اسلام د خبرو او د قرآن مجید د اوریدلو څخه په خپلو قصو راګرځول، او د قصو په پای کې به ویل څوک وایي چې محمد صلی الله علیه و وسلم تر ما بهتر دی، زما او د ده څه فرق دی؟ زما خبرې هم پخوانۍ قصې دي او د ده خبرې هم پخوانۍ قصې دي. او په قرآن مجید کې چې هر ځای د اساطیر الاولین لفظ راغلی دی، هغه د دغه نظر ابن الحارث د دغې وینا رد او جواب دی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ودرېدی او ویل دغه سړي دغسې او دغسې کړي دي. هغه د ده اعمال یې ذکر کړه او بیا یې حضرت علي رضی الله تعالی عنه امر کوي، ویل یا علي ولاړ سه او ویې وژنه. دلته نو نظر ابن الحارث د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په واسطه ووژل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کفارو هغه بل مشر ته چې عقبه ابن ابي معيط وکتل، چې دا هم د کفر د رئیسانو څخه یو رئیس و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل تاسې خبر یاست چې دغه سړي څه کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د عمل په بیانولو شروع وکړه او ویې فرمایل دا هغه څوک دی چې ما د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه او ده زما پر سر د اوښ کلمې کښېښولې، او بیا بله ورځ ما د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه او ده زما پر غاړه پښه کښېښول، او دغه پرونه زوت کړه ما مرګ قریب چې ومې وژنې. دلته نو عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او عقبه یې هم هغه د ده د ملو وڅاتو کش کړي. که څه هم ده د مرګ په وخت کې نارې وهلې چې ما ولې وژنئ؟ زه هم یو بندي ټول پاته دي او ما وژنئ؟ بندي نه وژل کېږي. مسلمانانو ویل یا ته هغه سړی یې چې داسې او داسې دي کول، تا په خپله دغه غوښته. دغه دواړه کسان د حرب مجرمین بلل کېده. نو د بندیانو څخه دغه 2 نفره ووژل سوه او هغه څا ته ور واچول سوه. او د بندیانو په جمله کې یو هم سهیل ابن عمرو خطیب شاعر او قوال سړی و او د مسلمانانو شدید دشمن و. همیشه به د اسلام او مسلمانانو پر ضد اشعار ویل او بیانیې به ورکولې. کم وخت چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دغه سهیل د بندیانو په ډله کې ولیدی، نو ویل یا رسول الله دغه سهیل هغه د کفارو خطیب دی، اجازه راکړه چې ویې وژنم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل اجازه راکړه چې غاښونه یې ور وکاږم چې په آینده کې بیا خبرې نسي کولی، او پس له نن ورځې بیا ستا او د مسلمانانو پر ضد خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل پرېږده یا عمر، شاید داسې یو کار وکړي چې بیا به بد نه پر وایه. او واقعا دغه سړی بیا په وروسته کې مسلمان سو او اسلام یې هم په صدق او اخلاص سره و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته کم وخت چې خلق مرتد سوه او د دینه واوښته، د مکې مکرمې خلق هم قریبه وه چې دین پرېږدي او د اسلام څخه واوړي. مګر هغه څوک چې اهل مکه یې د کفر او مرتد کېدو څخه راوګرځول او پر اسلام ثابت پاته سوه، دغه سهیل ابن عمرو و. پاکي دې هغه ذات لروي چې د خلقو په حالاتو کې تغییر راولي. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا عادت و، پر کم قوم چې به غالب او کامیاب سو هلته به 3 شپې تیرولې. نو کم وخت
نو کم وخت چې په بدر کې یې درېیمه ورځ وه امر یې وکړي چې زما اوښه راولئ او پر هغه یې خپل سامان وتړئ او رهي سو. اصحاب کرام په پسې دي څو د هغه څاوه خولې ته ورغلی چې د کفارو د مشرانو مړي ور اچول سوي وه. د څا پر خوله ودرېدی او هر یوه ته یې د هغه په نامه او د پلار په نامه ورنارې کړه. یا ابا جهل ابن هشام، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبه ابن ربیعه، یا ولید ابن عتبه، یا ابو البختري ابن هشام، یا عقبه ابن ابي معيط، یا نضر ابن الحارث. د یوه نوم یادوي او په پای کې یې ټولو ته وویل آیا هغه وعده چې ستاسې رب در سره کړې وه حق مو ولیده؟ ما خو هغه وعده چې زما رب را سره کړې وه حق ولیده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دوی اوس مړه او بې روحه بدنونه دي، ته څنګه خبرې ورسره کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا عمر والله زما خبرې تاسې تر دوی ښه نه اورئ مګر دوی جواب نسي راکولی. یعنې هغه قسم یې دوی هم اوري خو صرف فرق دا دی چې دوی جواب نسي راکولی. ورونو د الله عز وجل په اراده د کفر رئیسان په یوه وار ووژل سوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته نفر ولېږل چې هلته مسلمانان په دغه فتحه ابي خبر کړي چې د صلبه وروسته درته بیان او دا درته ووایم چې د کفارو د شکست خبر و مکې مکرمې ته څنګه ورسېدی. مشرکان چې په جنګ کې مات سوه نو د بدر څخه په غیر منظم ډول سره تښتي، هر یو ځان خلاصوي، په ولو او شیلو کې سره وپاشل سوه او د مکې مکرمې پر طرف خوار او ذلیله یو وررهي دي او د شر پوهېږي مکې مکرمې څنګه ورننوځي. خو اول هغه څوک چې د قریشو د شکست خبر یې مکې مکرمې ته وروړي هغه حیثمان ابن عبدالله الخزاعي و. دا نفر مکې مکرمې ته ورسېدی او هلته د پاته خلقو کله دا خیال و چې قریش شکست خوري. خلقو چې د جنگ د حالاتو پوښتنه ځینې وکړه دی د خلقو د خیال او نظر څخه مخالف خبرونه ورته. ابوالحکم ووژل سو، عتبه ووژل سو، امیه ووژل سو، فلانی 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 دغسې نومونه یادوي ووژل سوه. پرله پسې نومونه یادوي لکه د قریشو د سردارانو حاضري چې اخلي. دی اول نفر دی چې خبر یې راوړي مګر خبر هیڅ معقول نه دی. که د قریشو د مشرانو څخه یو یا دوه نفره یاد کې ممکن داسې پیښه سوي وي مګر په یوه وار ټول مشران د چا ولویږي. صفوان ابن امیه د کعبې شریفې سره ناست دی او حیثمان د وژل سوو نفرو نومونه یادوي چې په هغو کې یې امیه ابن خلف چې د صفوان پلار دی هم یاد کوي. د صفوان دا وزړه ته نه لویږي چې زما پلار دې وژل سوی وي. نو صفوان ویل د ده دماغ خراب سوی دی، د هر چا نوم چې پر خوله ورځي هغه یادوي. تاسې پوښتنه ځینې وکړئ چې صفوان مړ و که ژوندی؟ یعنې تاسې زما پوښتنه ځینې وکړئ چې زه مړ یم که ژوندی؟ خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې صفوان په مړو که په ژوندو کې؟ حیث صفوان هغه دی بې سره نه دی او په والله ما د ده پلار او ورور ولیده چې ووژل سوه. نو د مکې مکرمې خلق پر درو حصو وویشل سوه. څوک وایي حیثمان درواغ وایي، څوک وایي رښتیا وایي او څوک په شک او تردد کې دي. څو هغه د جنگ تښتېدلي خلق یو را رسیږي د مرګ او شکست خبر په مکه مکرمه کې نشریږي. اوس نو مجبوره سوه چې دغه غمجن خبر وکړه چې د ټول مشران ووژل سوه. ابو سفیان د مکې مکرمې مشر سو، دی شریف او سردار سو ځکه نور ټوله مړه سوه. دی او ابو لهب دغه دوه نفره په مکه مکرمه کې مشران پاته سوه، نور ټول ځوانان دي. اوس چې ابو سفیان مشر سو نو یې امر وکړي چې هیڅوک به د بدر پر مړو نه ژاړي ځکه چې مسلمانان خبرې رانکړي. عادت خوا و چې ښځو او نورو به پر خپلو مړو یا وژل سوو کسانو ژړل او په دغه کار به یو څه تصلاح هم کېده. خو اوس چې دا امر وسو چې څوک به نه ژاړي د هغو نور هم غم او فکر زیات سو. اسود المطلب چې سپین او په سترګو هم ړوند و زامن یې په بدر کې ووژل سوه او د ده خوښه وه او زړه یې غوښته چې په هغو پسې وژاړي مګر ژړا منع ده.
یوه شپه یې د یوې ښځې د ژړا آواز واورېدی، نو یې خپل مریی ولېږي چې ته ورسه وګوره، معلومات وکړه، لکه چې د ژړا اجازه سوې ده او ژړا حلاله سوه. آیا قریش پر خپلو وژل سوو کسانو ژاړي؟ نو به زه هم پر خپل زوی ابو حکیمه وژاړم. قسم دی چې دننه په زړه کې مې اور بل دی. مری ولاړی. کم وخت چې بیرته راغلی ویل هغه یوه ښځه ده چې اوښ یې ورک سوی دی او په هغه پسې ژاړي. دلته نو اسود خپل ځان نسوای ټینګولی او یو څه بیتونه یا اشعار یې وویل چې مقصد یې دا و چې خلق په ورک سوي اوښ پسې ژاړي او موږ په وژل سوو انسانانو پسې نسو ژړلی. او داسې نور د زړه د درد اشعار. او د ابو سفیان بل امر دا و چې هیڅوک به د بندیانو فدیه نه ورکوي چې راخلاص یې کړي، ځکه که فدیه ورکو په دې کار د همیش دپاره د مسلمانانو و موږ ته طمعه پیدا کیږي. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او د بدر جنگ ته نه و تللی، دا هلته په مکه مکرمه کې پاته و. دغه د جنگ د شکست خبر یې څنګه واورېدی او څه تاثیر یې پر وکړي. دا قصه به ابو رافع مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرېږدو، ځکه هغه په خپله د دغه قصې یو جز دی. ابو رافع وایي زه د عباس مریی وم او اسلام زموږ کورنۍ یعنی د عباس کورنۍ ته را داخل سو. عباس مسلمان سو. ام الفضل چې د عباس ښځه وه هغه مسلمانه سوه او زه مسلمان سوم. خو عباس اسلام پټاوه او ابتلی. کم وخت چې د مشرکانو د شکست خبر ورته راغلی، الله عز وجل کښته او ذلیله کړي او موږ په خپلو ځانو کې قوت او عزت حس کړي. ابو رافع وایي زه ضعیفه سړی وم او غشي مې جوړول، نو د عباس په کور کې په هغه خپله کوټه یا خونه کې ناست وم، خپل غشي جوړوم. ام الفضل چې د عباس ښځه ده هغه هم راته ناسته ده او په دغه خبر چې مسلمانان کامیابه سوه او کفارو شکست وخوړي ډېر خوشحاله یو. که ګورو چې هب د شر علامې ښکاره دي راغلی او د هلته په دغه کوټه کې راته کښېنستی، شایه زما وخواته ده. دی غواړي چې د ام الفضل څخه معلومات وکړي او په دغه باره کې خبرې ورسره وکړي. په دغه وخت کې د خلقو غږ او نارې سوې چې دغه دی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبدالمطلب دلی. ابو سفیان د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی د ابو لهب راره او مشرک و. ابو لهب ورته ویل دلته راسه، قسم دی چې ستا سره به د جنگ خبرونه وي. ابو سفیان و ابو لهب ته کښېنستی او خلق شاوخوا ورته ولاړ دي. ابو لهب ورته وایي ای وراره بیان راته وکړه، خلقو ته څه پیښه سوه؟ ابو سفیان وایي موږ چې د قوم سره مخامخ سوو بل څه نه وه، بس ځانونه مو ور تسلیم کړه، څنګه چې د دوی خوښه وه هغسې یې وژلو او هغسې یې بندیانولو. ابو لهب ورته وایي په جنگ کې چا ډېر په عذاب کړاست؟ ابو سفیان وایي هغه یې ډېر لیپ راکئ فر و چې پر ځګر یې د نعامې کې ایښې وې، هغه ډېر نفر را پکښې مړه او زخمیان کړه. هغه داسې کارونه را وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ابو لهب وایي دغه نفر څوک و؟ ابو سفیان وایي موږ چې بیا وروسته پوښتنه وکړه هغه حمزه ابن عبدالمطلب و. ابو لهب ویل نو شکست مو ولې وخوړئ؟ تاسو خو ډېر او پوره اسلحه در سره وه. ابو سفیان ویل زه خلق نه ملامتوم، ځکه هلته نور داسې خلق راغله چې سپین کالي یې اغوستي وه او پر ابلقو آسانو سپاره وه. په والله هېڅوک یې مخته نه سوای درېدلی او چا یې طاقت نه درلودی. ابو رافع وایي ما سر راپورته کوي او ومې ویل والله هغه ملایکې وې. ابو لهب مخ راواړاوه، یوه ټینګه چپلاخه یې پر مخ راسره کړه، ویل ته هم د هغو ملګری یې؟ ابو رافع وایي ما هم ور حمله کړه، خو څرنګه چې زه ضعیفه وم د پورته کړم او د مځکې یې ووهلم او پر ځګر مې کښېنستی وهي مې. ام الفضل ابو لهب راڅخه کشوي، خدای مې نه ایله کوي، په وینو یې ولړلم. ام الفضل چې د عباس رضی الله تعالی عنه ښځه وه مجبوره سوه، یو لرګی یې راواخیستی، ابو لهب یې پر سر په وواهه. د ابو لهب سر یې ورمات کړي او ویل ضعیفه دې ولیدئ؟
او خاوند یې هم نسته. ابولهب هم چې تر سر یې وینې بهېدلې ذلیله ولاړ سو او زه یې پرېښولم. ابو رافع وایي په والله ابولهب تر 7 ورځې زیات نور ژوند ونه کوي. اوس چې ابولهب خپل کور ته زخمي او غمجن ولاړی، هلته نور هم مرض پسې زیات سو. هغه غم او دا مریضي چې سره یو ځای سوه، نو یو بل مرض یې وزېږاوه چې په عربي کې ذات الجنوب یا ذات الجنب ورته وایي، او څوک وایي د عدسه په مرض اخته سو چې دغه دواړه مرضونه هلاکونکي وه او عربو هم ډېر بد ځینې وړه. ساري مرضونه یې بلل، نو خلق هم د مرض د بیرې نه ورنږدې کېده. حتی خپلو اولادو هم پرېښاوه، نه ورتله، ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیرېده. څوک وایي تر بدر 2 ورځې وروسته او څوک وایي 1 هفته وروسته تر بدر مړ سو. نو ابولهب په داسې مریضي مړ سو چې خلق یې پوښتنې ته هم نه ورتله. حتی پس له مرګه یې اولادونه د ښخېدو دپاره نه ورنږدې کېده. په هغه خونه کې پروت و، څو وپړسېدی او بوی یې وکړ. خلقو د هغه و زامنو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له ښخېدو پرې ایښی دی. زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې څخه نسو ورنږدې کېدلی. خلقو ویل که څه لطفا فته واړوه. ابولهب و زامنو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له ښخېدو پرې ایښی دی. زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې څخه نسو ورنږدې کېدلی. خلقو ویل که څه هم داسې وي خو پلار دغسې نسی پرېښولی. څو زامن یې مجبوره سوه، هلته یې یو غار وکیندی او ده یې په اوږدو لرګو ورپورې وهی او د لرې یې ډب د خونه کې پر پټ. ابولهب خبیث مرګ و. موږ مخکې درته ویلي وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته نفر ولېږل چې هلته د مسلمانانو د کامیابۍ خبر ور. دغه زیرونکي 2 نفره وه چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې په مدینه منوره کې د عالیه یعنی لوړ طرف اهل خبر کې، او بل یې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د کښته طرف اهل خبر کې. دغه 2 نفره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوښه سپاره دي، په مدینه منوره کې ګرځي او د فتح او کامیابۍ زیری بیانوي. مګر د دوی دغه د زیری د بیانولو طریقه د عادت څخه مخالفه وه. هغه دا چې کم وخت چې دوی مدینې منورې ته ورسېده، نارې وهي ابو جهل ووژل سو، عتبه ووژل سو، شیبه ووژل سو، فلانی 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 د خلقو نومونه یادوي ووژل سوه. د مکې مکرمې د مشرکانو والخلق دي وژل سوي وي. او بل د مدینې منورې خلق خبر وه چې مسلمانان قافلې ته وتلي دي، نه جنګ ته. خو بیا هغو ته نو قافلې او د قریشو د سرانو یې سره څه، او دا نفر څنګه ووژل سوه. او دغه زیری کوونکي نفر نور هم و خبرې ته تفصیل نه ورکوي، رهیدي او دغه نارې وهي فلانی ووژل سو فلانی ووژل سو. د شاوخوا لویان او کوچنیان په پسې دي. حتی د مدینې منورې کوچنیان یې د بیتو پر قسم وایي قتل ابو جهل الفاسق. ترانه یې ځینې جوړه کړه. د مدینې منورې کفار، منافقین او یهود دا خبر نه مني، وایي دا څنګه خبره ده. دوی قفلې ته ولاړه او د هاخوا خبر راوړي چې د قریشو د سردارانو څخه او یا نفره په یوه وار فنا کیږي. دا د چا زړه ته نه لویږي. نو کفارو او منافقینو ویل دغه نفر درواغ وایي او په حقیقت کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژل سوی دی د دوی په قول. او د دې دلیل هم دا دی چې دغه 2 نفره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر اوښه راغلي دي. صرف مسلمانان غواړي چې په مدینه کې خلق سره ونه پاشل سي، نو یې دغه خبر راوړی دی. دا د یهودو منافقینو اوازې وې چې په خلقو کې یې خپرولې.
او د مسلمانانو د فتح او کامیابی په عوض د مدینې منورې په کفارو کې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی دی. یو صادق مسلمان ته دغه خبره وکړه، خو هغه صادق مسلمان ورته وویل د دغه خبرو څخه لاس واخلي کنه والله اعلم بدر. بیا نو کفارو د دغه خبرو څخه لاس واخیستی. خدا خبر چې د مدینې منورې و واقعي مسلمانانو ته ورسېدی او دا یې یقین سو چې مسلمانان کامیابه سوي دي، نو ټوله د خوشحالیه په کالو کې نه ځایېده او د مدینې منورې ټول اطراف د الله اکبر په تکبیر او د لا اله الا الله په تهلیل ریږدېدل. او د مسلمانانو هغه مشران چې په مدینه منوره کې پاته سوي وه د بدر ولارې ته ورووته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال وکړي او د دغه فتح مبارکي ورته ووایي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته د مسلمانانو هغه ورسېدی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لور رقیه رضی الله تعالی عنها هغه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه وه پرې واړولې چې د هغې د مریضي په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عثمان رضی الله تعالی عنه پرې ایښی و او زه هم د هغه سره د کومک دپاره پرېښولم. ورونو لکه د مخه چې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له جنګه 3 شپې په بدر کې تېرې کړې او د مخه تر بارېدو د هغه غنیمتو په سبب چې په جنګ کې په لاس ورغلي وه په مسلمانانو کې اختلاف پیښ سو. کم وخت چې دغه اختلاف شدید سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه چې د خلقو سره دي ټوله راوړي او دلته یې کښېږدي. خلقو هم ټوله راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کښېښول او بیا د دغه مشکل د حلولو دپاره وحی نازلې سوې. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه دی وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووتلو او بدر ته حاضر سو او بیا 2 لښکره سره مخامخ سوه. الله عز وجل دشمن ته ماته ورکړه. ځینې خلق په دشمن پسې وه چې شړل یې او وژل یې او ځینې خلق د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه او ځینې کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ولاړ وه چې دشمن حمله پر ونه کړي. کم وخت چې شپه سوه د لښکر د خلقو په مابین کې خبرې شروع سوې. هغه کسان چې غنیمتونه یې ټول کړي وه ویل دا غنیمتونه زموږ دي ځکه موږ ټول کړي دي، بل څوک حق نه پکښې لري. او هغه کسان چې په دشمن پسې تللي وه هغو ویل تاسې تر موږ نه یاست حقداره ځکه موږ دشمن پسې واخیستی او شکست مو ورکوي. او هغه کسان چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیره کړې وه هغو ویل موږ پر دې بیرېدلو چې دشمن به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړي نو موږ په دغه مشغوله سو. الله عز وجل د دغه فیصلې دپاره سورة الانفال اول بر آیات نازل کړي چې فرمایي یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فال يعني غنیمتو. انفال جمل ده او غنیمتو ته په دې سبب نفل ویل کیږي چې دا د الله عز وجل د طرفه یوه ورکړه او عطا ده. نو الله عز وجل فرمایي چې ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ستا څخه د غنیمتو په باره کې پوښتنه کوي و دوی ته ووایه چې د غنیمتو مالونه خاص الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره دي چې د شرعي اصولو سره سم یې تقسیم کړي او تاسې د الله جل جلاله وبېرېږئ او حال وکړئ تاسې په مابین کې دی یعنی په خپل مابین کې دوستي سره وکړئ، مخالفت او نزاع پرېږدئ او که تاسې په اطمینان د الله او رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم ومنئ. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې 3 شپې تېرې کړې نو یې د لښکره سره د مدینې منورې و طرف ته حرکت وکړي. بندیان ورسره دي او هغه غنیمتونه چې د مشرکین دي د غنیمت ساتلو الله ابن کعب رضی الله تعالی عنه مقرره کړي. کم وخت چې د صفرا تر تنګي تېر سوه هلته یې پر یوه غونډۍ چې د تنګي او النازیه په مابین کې وه
واړول او دلته یې غنیمتونه پس له هغه څخه چې خمس یې ځینې وایستی په مساوي او برابر ډول سره پر لښکر وویشل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکره سره و الروحا ته ورسېدی، دلته د هغه مسلمانانو سره یو ځای سو چې د ده صلی الله علیه و وسلم و استقبال او د فتح و مبارکۍ ته وتلي وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او لښکر ته ښه او د فتح مبارکي وایي. د لښکره څخه یوه ځوان و هغه راوتلو خلقو ته وویل پر څه شي مبارکي راته وایاست؟ د یو څو سپین ږیرو او زړو خلقو سره مخامخ سو، ومو وهل ومو وژل او په 2 ساعته کې جنگ پای ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د خبرې څخه ومسل او ویې ویل ای وراره داسې مه وایه، هغه خلق د قوم مشران وه. اسید ابن حضیر رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا الله حمد دې هغه الله لروي چې ته کامیابه کړې. په والله یا رسول الله د بدر څخه زما پاته کېده په دې سبب وه چې ما هیڅ دا ګمان نه کاوه چې ته دې د جنگ او لښکر سره مخامخ سې، بلکې زما یقین دا و چې فقط یوه قافله ده. که زه په دې پوهېدلی چې ته د دشمن سره مخامخ کېږې هیڅکله به نه وای پاته سوی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل صدقته، ته رښتیا وایه، صحیح ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته په داسې حال کې داخل سو چې په جنگ کې یې بری حاصل کړی او کامیابه سوی و. په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا د اسلام ټول دشمنان ځینې وبېرېده او د اهل مدینې څخه ډېر خلق و اسلام ته داخل سوه. او په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق او د ده نو په او ظاهره ایمان راوړي، په حقیقت هغه ګمراه او هغه کافر و. او هغه د جنگ بندیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر راتګ یوه ورځ وروسته مدینې منورې ته راوړل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خپلو اصحابو وویشل او د ښه ګزارې سپارښت یې پر وکړي. نو صحابه کرامو به په خپله خرما خوړل او بندیانو ته به ډوډۍ ورکول. تاسې پوهیږئ چې هلته ډوډۍ تر خرما ډېره معتبره وه. د هغه وخت ډوډۍ لکه د نن ورځې غوښې. نو اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سپارښت په سبب دوی ته ډوډۍ ورکول او په خپله خرما خوړل. او خرما خو هغه بې قدره شی وه چې دوی و خپلو بودګانو ته هم رسول الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی او بندیان هم راوستل سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو سره د بندیانو په باره کې مشوره کوي چې څه ورسره وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دغه خلق د اکا زامن زموږ قوم او زموږ ورونه دي. زما په فکر چې د دوی څخه فدیه واخلو او الهي د دوی څخه اخلو زموږ دپاره به پر کفارو اقتصادي قوت سي او الله وجل و دوی وکړي مانان سي، نو زموږ دپاره به عزو او قوت سي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم و عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړاوه، ویل ته څه وایې یا ابن الخطاب؟ عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل زما رایه د ابوبکر د رایې څخه مخالفه ده. زه بیا وایم چې ما ته اجازه راکړه چې د فلاني غاړه ور پرې کړم. د خپلو اقرباو څخه د یوه نوم یاد کړي چې مشرک او په دغه بندیانو کې و. او علي ته اجازه ورکړه چې د عقیل ابن ابي طالب غاړه ور پرې کړي چې عقیل د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور و. او حمزه ته اجازه ورکړه چې د خپل ورور فلاني غاړه ور پرې کړي. او د بندیانو څخه هر یو و هغه خپل قریب او دوست مسلمان ته په لاس ورکړه چې هغه یې ووژني. دا د دې دپاره چې الله عز وجل ته یې وښکاره کړو چې زموږ په زړو کې د مشرکانو او د هغو د سردارانو رئیسانو او مشرانو سره دوستي نسته، که څه هم زموږ اقربا وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابو بکر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر خوښ سوه او هغه چې ما وویل هغه یې نه کړه قبول، ځکه د عمر رضی الله تعالی عنه په رایه کې ډېر شدت پروت و. او د نور اصحاب کرامو رایه هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل سره نظر او رایه وه. نو فیصله پر دې وسوه چې د فدیې په مقابل کې به بندیان ایله کړو
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې ته حال ولېږي چې راسئ خپل بندیان مو د فدیې په مقابل کې بوځئ. په دغه باره کې الله عز وجل د سورة الانفال 78 او 88 نمبر آیاتونه نازل کړه چې دا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هغه اصحاب کرامو ته چې دغه نظر یې خوښاوه عتاب او ملامتي وه. الله عز وجل فرمایي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني نبي لره دا نشایي چې دی بند ولري تر هغه وخته چې دی په مځکه کې قوي سي. يعني د مخه تر دې چې د کفارو په ډېر وژلو او زخمي کولو نه یې قوي سوی، دا نه ده په کار چې بندیان ونیسي او فدیه ځینې واخلي. دا اول او ابتدایي جنګونه دي، دلته باید شدید واوسئ. تاسې د فدیې په اخیستلو د دنیا د اسباب اراده لرئ او الله جل جلاله تاسې ته د کفارو د وژلو په سبب د آخرت د ثواب اراده لري او الله ډېر قوي غالبه او ډېر حکیم دی. ټول کارونه په حکمت سره دي. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظيم. کدغه حکم چې د الله جل جلاله د طرفه پخوا لیکل سوی دی نه وای، نو خامخا به تاسې ته د دغه فدیې اخیستلو په سبب ډېر لوی عذاب درکول سوی وای. د دغه آیاتو تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست و او ژړل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه د سپشتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ورته تلاوت کړي. هغه هم ورسره په ژړا سو، ځکه دا د هغه نظر هم و چې فدیه دې واخیستل سي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي شپه تېره سوه او په سهار کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم، که ګورم دوی دواړه ناست دي او ژاړي. ما ورته وویل یا رسول الله خبر مې که ته او ستا ملګري پر څه شي ژاړئ؟ که داسې کار و چې په ما پورې هم تعلق درلودی زه به هم وژاړم، او که په ما پورې تعلق نه درلودی ستاسې د ژړا دپاره به در سره وژاړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زموږ د ژړا سبب هغه د فدیې د اخیستلو رایه ده چې ستا ملګرو راته وویل او ماته د دوی عذاب تر دغه درختې نږدې راښکاره سو. هلته نږدې یوه درخته وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغې ته اشاره وکړه. او دا چې الله عز وجل فرمایي لولا کتاب من الله سبق، یعنی که د الله عز وجل د طرفه د مخه د فدیې حکم نه وای لیکل سوی، نو دغه د فدیې حکم د مخه چیرې لیکل سوی و؟ هغه د سورة محمد عز وجل فاما منا بعد و اما فداء، یعنی کم وخت چې مو بندیان ونیول یا تاسې فدیه ځینې واخلئ یا یې مفت ایله کئ چې مسلمان بندیان په خلاص کړي. نو څرنګه چې دلته د بندیانو څخه د فدیې اخیستلو اجازه وه، نو ځکه عذاب نه ورکول سو او عتاب په دې سبب ورکول سو چې د مخه تر دې چې مسلمانان په مځکه کې قوي سي بندیان یې ونیول، او بل فدیه یې د هغو کسانو څخه قبوله کړه. یوازې د جنګ بندیان نه وه، بلکې د جنګ لوی مجرمینو. نن ورځې دولي قانون هم د جنگ مجرمین بې له محاکمې نه پرېږدي او د جنگ پر مجرمینو غالبا د اعدام یا ابدي بند حکم راوځي. الله عز وجل دغه فدیې استلو ورته وکړه او فدیې شروع سوې. او د یوه بندي فدیه 4000 درهمه وه، 3000 درهمه هم وه، حتی 1000 درهمه هم وه. د بندي و حال ته کتل کېده او اهل مکه د لیک او لوست خاوندان وه، یعنی باسواده وه، او د اهل مدینې لیک او لوست نه وزده. نو هر هغه بندي چې فدیه یې نه درلوده و هغه ته به د مدینې منورې د هلکانو څخه 10 هلکان ورکول سوه چې لیکل او لوستل ورزده کړي. کم وخت چې به لیک او لوست ورزده کړه دغه یې فدیه وه او بندي به یې پرېښاوه.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو بندیانو سره احسان هم وکړي چې بېله فدیې یې ایله کړه چې د هغې جملې څخه یو مطلب ابن حنطب و او بل صیفي ابن ابي رفاعه و. هغه ویل زه په مکه مکرمه کې مال لرم، تاسې ما پرېږدئ چې مکې مکرمې ته ولاړ سم، وعده ده چې خپله فدیه به درته رالیږم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی پرېښاوه چې ولاړ سي. د دغه نفر بله قصه هم شته چې په وروسته کې به درته راسي. دغه رنګه یو بل نفر چې ابو عزه الجمحي ورته ویل کېده چې د لوڼو پلار و، مال او پیسه هم نه درلوده، غریب سړی و. دغه نفر هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېله فدیې پرېښاوه او ده هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده وکړه چې هیڅ وخت به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په جنگ کې اشتراک نه کوي، مګر د خپلې وعدې څخه یې مخالفت وکړي او د مسلمانانو پر ضد یې په بل جنگ کې اشتراک وکړي او بیا په بندیانو کې ونیول سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی نو ده ویل که ته دا وار ما ایله کې وعده در سره کوم چې بل وار به ستاسې پر ضد په جنگ کې ګډون نه کوم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهور قول ورته ووایه: لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، یعنی مؤمن د یوه غاره څخه دوه واره نه وژي یا ابو ووژي. او ابو العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوم او د زینب رضی الله تعالی عنها خاوند و، بېله فدیې یې په دې شرط پرېښاوه چې زینب رضی الله عنها ته به د هجرت اجازه ورکوي، چې دغه قصه به لږ وروسته په تفصیل سره درته بیان کو. اوس نو فدیې شروع سوې. هر یو د مشرکانو څخه د خپل دوست او قریب په بدله کې فدیه رالیږي او هغه بندي یې خلاصیږي، بېله ابو سفیان څخه چې په خپله د ده زوی هم په بندیانو کې و، ځکه ابو سفیان امر کړی و چې څوک به لیږي چې نوره چا خبره ونه منل، که څه هم په اول او شروع کې خلکو یو څه صبر وکړي، فدیه یې نه لیږل، خو آخر مجبوره سوه، اولادونه او اقربا یې وه، نور یې صبر نه سوای کولی، هر یو خپل بندي په فدیه خلاصاوه. ابو سفیان هغه په خپله نه سوای ماتولی، نو یې انتظار کاوه څو یو د مسلمانانو څخه چې سعد ابن نعمان نومېدی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره ولاړی، ابو سفیان هغه نفر ونیوی او بندي یې کړي. د عربو په تاریخ کې اول عمره کوونکی دی چې بندي کیږي. خلقو ابو سفیان ته وویل ته څنګه داسې نفر بندي کوې چې عمرې ته راغلی دی؟ که خلق ستا په دغه عمل خبر سي بیا څوک حج او عمرې ته نه راځي. ابو سفیان ویل که څه هم خلق حج ته نه راځي خو زه تر هغو نه ایله کوم چې زما زوی نه کي. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي د ابو سفیان زوی د دغه مسلمان په بدله کې ور ایله کړي. ورونو لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې ابوالعاص ابن ربیع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوم چې د زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میړه و، هم په بندیانو کې و. زینب رضی الله عنها د مخه تر بعثت یا د مخه تر دې چې د مسلمانو ښځو نکاح ګانو سره حمیده خدیجه رضی الله عنها خواهش او غوښتنه و دغه ابوالعاص ته په نکاح ورکړه سوه، او پس له بعثته خدیجه رضی الله تعالی عنها او د دې ټولو لوڼو ایمان راوړی، مګر ابوالعاص پر خپل شرک پاته و. د بدر په جنگ کې د کفارو سره راووتی او په بندیانو کې ونیول سو. څرنګه چې ابوالعاص داسې څوک نه درلوده چې د ده فدیه ورکړي، او زینب رضی الله تعالی عنها هم مال او پیسې نه لري چې د ده د فدیې دپاره یې ولیږي، نو یې د خپلې مور خدیجې رضی الله تعالی عنها چې تر هجرت د مخه وفات سوې وه یو امیل یا د غاړې هار ورسره پروت و چې ودې ته یې د دې د واده په شپه ورکړی و. نو یې هغه امیل د یو څه نور مال سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې دا یې د ابوالعاص فدیه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه امیل ولیدی، خدیجه رضی الله تعالی عنها یې ور په یاد سوه او ویې ژړل.
هغه ښځه یې ور په یاد سوه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کومکونه کړي وه. د ده علیه الصلاة وسلام سره یې 25 کاله ژوند او فداکارۍ کړي وې. نو یې صحابه کرامو ته وویل که مو خوښه وي چې د زینب بندي ور ایله کړي او مال یې هم بیرته ورکړي ښه به وي. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب ابوالعاص ایله کړي او هغه مال یې هم بیرته ورسره ورکړي. دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوالعاص بې له فدیې ایله کړي نو ابوالعاص دا پر ځان رضی الله پرېږدم رد وکړي، مدینې منورې او خپل پلار ته ورسي. کوم وخت چې ابوالعاص مکې مکرمې ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه او یو بل نفر د انصارو و مکې مکرمې ته ولېږل او دوی چې به په یعجج کې اوسئ. یعجج د یوه ځای نوم دی چې 8 میله د مکې مکرمې څخه لرې دی. نو ویل تاسې په یعجج کې اوسئ تر څو زینب رضی الله تعالی عنها درته راولي او بیا یې دلته راولي. نو دوی دوه هم رهي سوه او دا رهي کېدل یې تقریبا 1 میاشت تر بدر وروسته وه او هغه ځای ته ورسېده چې ورته ویل سوي وه. ابوالعاص چې د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته ورسېدی زینب رضی الله تعالی عنها ته اجازه ورکړه چې د خپل پلار و طرف ته هجرت وکړي او زینب رضی الله تعالی عنها هم د خپل کار په سمولو شروع وکړه. په دغه وخت کې هند چې د ابو سفیان ښځه وه او د هغه عتبه لور وه چې په بدر کې وژل ورته او ته ویل یا بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبره سوم چې ستا اراده ده چې د خپل پلار و خواته ولاړه سې. زینب رضی الله تعالی عنها ویرېده یو به مې ګرځوي. نو منکره هند ورته ویل ای د اکا لورې مه منکره کېږه، هغه د نرانو اختلاف او جنګونه د ښځو و مابین ته نه راځي، هغه د هغو کار دی. خو که ته په دغه سفر کې و پیسو یا کم سامان ته ضرورت لرې راته ووایه چې در پوره یې کم زما سره سته. زینب رضی الله تعالی عنها وایي چې دې دغه خبرې په رښتیا کولې خو زه بیرېدم او د دې څخه منکره وم چې مدینې منورې ته ځم. کم وخت چې زینب رضی الله تعالی عنها د سامان د برابرولو څخه فارغه سوه نو کنانه ابن ربیع چې د دې لیور و اوښ یې راوستی او دا یې پر سپره کړه، خپل غشي او لیندۍ یې ورسره واخیسته او په سپینه ورځ یې دا قره دې قصه خبر او پسې ووته. په زیتوا کې چې د یوه ځای نوم دی پسې ورسېده. اول هغه څوک چې و زینب رضی الله تعالی عنها ته ور دمخه سو هغه حبار ابن الاسود و او پر زینب رضی الله تعالی عنها یې نیزه پورته کړه. دا وبېرېده او د ډېرې بیرې څخه هغه کوچنی چې د دې په نس کې و ولوېدی. کنانه ابن ربیع اوښ چوکی غشي او لیندۍ یې واخیسته ویل والله چې هر یو رانږدې سئ مګر دغه غشي د هغه په نس کې وي. قریش ځینې وګرځېده خو ابو سفیان د خبرو دپاره ور دمخه سو. ویل دا دې ښه کار ونه کوي چې ښځه دې په سپینه ورځ د خلقو په حضور راویسته او تا ته هغه زموږ غم او مصیبت هم در معلوم دی چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د لاسه راته پیښ دي. خلق به وایي چې لور یې زموږ د ضعف په سبب ور ولېږل نو دا زموږ دپاره پیغور دی او د دې راګرځول موږ ته کومه فایده هم نه رارسوي. مګر ته داسې وکړه چې ښځه بیرته مکې مکرمې ته را چې خلک موږ ښځه راوګرځو بیا یې بیرته د شپې بوز او پلار ته یې وروله. کنانه هم بیرته راوګرځېدی او زینب رضی الله تعالی عنها څو شپې په مکه مکرمه کې تېرې کړې او بیا یې یوه شپه د شپې ویسته څو زید ابن الحارثه او د هغه ملګري انصاري ته ور تسلیم کړه او هغو بیا مدینې منورې ته بوتله. دا یو څه هغه واقعې چې په بدر کې پیښې سوي وې. جبریل علیه السلام د رسول الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې تاسې اهل بدر څنګه بولئ، یعنی کومه درجه ورکوئ؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اهل بدر په موږ کې هغه بهتر او افضل خلق دي، یعنی د لوړې درجې مسلمانان هغه کسان دي چې و بدر ته حاضر سوي دي. جبریل علیه السلام وویل همدارنګه په ملائکو کې هغه ملائکې افضله او د لوړې درجې خاوندانې دي چې بدر ته حاضر سوي دي. دا د بدر عظمت او لویي ده. الله عز وجل د بدر ورځ یوم الجمل بللې ده ځکه
په دغه جنگ کې د حق او باطل د کفر او اسلام فرق او جلاوالی راغلی دی، نو ځکه یوم الفرقان ورته وویل سوه. او په دغه جنگ کې د کفر او قریشو رئیسان او سرداران ووژل سوه. د دغه لوی جنگ خبر په ټوله جزیرة العرب کې نشر سو، حتی د دې جنگ خبر و نجاشي ته چې د حبشې پاچا ورسېدی، او نجاشي هلته په حبشه کې مهاجر مسلمانان سره راټول کړه او په بدر کې د مسلمانانو د کامیابۍ زیری ورکړي. د بدر د فتح اخبار و ټولو ځایو ته ورسېده. د بدر معظمه غزا په اسلام کې هغه لوی جنگ دی که څه هم په ظاهره کوچنی جنگ او نفر پکښې لږ وه. مسلمانان 300 نفر د 1000 نفرو په مقابل کې وجنګېده، او جنگ هم تر 2 ساعته زیات نه و، مګر د دغه جل او مهم جوه مسلمانان په دې جنگ کې وویلی سوای چې د کفر ټول رئیسان د بینه یوسي. په دغه جنگ کې د دې امت فرعون ووژل سو. یوه جنگ او مشهور مسلمانانو وکولی سوای چې په دغه جنگ کې د قریشو قوه، هغه چې په جزیرة العرب کې لوی او مهم طاقت و، د بینه یوسي. دا د اسلام د نشرولو دپاره لوی اعلان و، ځکه د عربو ساداتو او مشرانو شکست وخوړی. دغه جنگ د اسلام دپاره لوی دعوت و. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یوه نامعلوم قوت ته خلک دعوتول، مګر اوس د اسلام قوت او طاقت ټولو ته ښکاره او معلوم سو. قریشو ته شکست ورکوي، نو دا په خپله نسبت و پخوانیو دعوتو ته لوی دعوت او بلنه سوه. مسئله که څه هم ساده او کوچنۍ وه، مګر آثار او نتایج یې ډېر لوی وه. د سورة الانفال ډېر آیاتونه د بدر د جنگ په باره کې نازل سوي دي. دغه صورت پر دغه جنگ الهي تبصره ده. دغه تبصره د هغه تبصرو څخه ډېره مخالفه ده کم چې پاچهان یا قومندانان یې پس له فتح او کامیابۍ څخه پر خپلو جنګو کوي. اولا الله عز وجل د مسلمانانو نظر و هغه تقصیراتو او اخلاقي کمبودتیاو ته ورواړاوه کم چې تر اوسه په دوی کې پاته وې، او ځینې هم د ځینو مسلمانانو څخه پیښې سوې. نو هلته داسې آیاتونه نازل سوه چې دوی د خپلو ځانو په پوروالي او د اخلاقو په پوره ښه والي کې کوښښ وکړي چې د دغه کمبودتیاو څخه خلاص سي. او بیا یې هغه حالات بیان کړه چې په دغه فتحه کې د مسلمانانو سره الهي تائید، کومک او نصرت ورسره و. دا د پاره د دې چې دوی په خپل شجاعت او پهلوانۍ مغروره نسی او په زړو کې غرور او کبریا ځای ونه نیسي، بلکې پر الله جل جلاله به توکل کوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اطاعت کوي. او بیا یې هغه لوړ هدف او مقصد ورته بیان کوي. هغه رسول الله علیه وسلم خو نړۍ جګړه وکړه او هغه صفات او اخلاق یې وروښول چې هغه په جنګو او معرکو کې د فتح او کامیابۍ سبب ګرځي. او بیا الله عز وجل مشرکانو، منافقانو، یهودو او د جنگ بندیانو ته خطاب کوي، بلیغ او فصیح داسې کامل نصیحت ورته کوي چې دوی باید و حق ته تسلیم سي او د حق متابعت وکړي. او بیا الله عز وجل و مسلمانانو ته د غنیمتو په باره کې خطاب کوي او دوی ته یې د دغه مسئلې په متعلق قوانین او اصول کښېښول چې دا مسئله یې د همیش دپاره منظمه کړه. او بیا الله عز وجل د مسلمانانو دپاره د جنگ او صلح قوانین کښېښول، ځکه اوس چې اسلامي دعوت دغه د جنګو مرحلې ته داخل سو، نو و دغه قوانینو ته اشرت و د پاره چې د مسلمانانو جنګونه یا اسلامي جنګونه هغه د اهل جاهلیت د جنګو څخه فرق ولري، چې مسلمانان په اخلاص او اخلاقو په جنگي معامله کې تر نورو تفوق او بهتري ولري. او جهان ته دا ور وښیي چې اسلام فقط یو فکري او نظري شی نه دی، بلکې اسلام خپل متابعین پر هغه اساساتو، مبادیو او تعالیمو تربیه کوي چې هغه ته یې وربولي. په دغه سورة الانفال کې د اسلامي دولت د قانون داسې مادې مقرره سوې چې د هغه مسلمانانو چې د اسلامي دولت په داخل کې اوسیږي
د هغه مسلمانانو سره چې د اسلامي دولت څخه د باندې اوسېږي فرق یې معلوماوه او ثابتاوه. یعنې د دواړو طبقو د ژوند د حالاتو پوره مراعت پکښې سوی و چې دغه ذکر سوي مفاهیم تقریبا د جنگ او د هغه د قوانینو دپاره د سورة الانفال خلاصه بلل کېدلی سي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل په دغه دوهم کال کې د هجرت د رمضان د میاشتې روژه فرض سوه او زکات الفطر یا د کوچني اختر سرسایه فرض سوه او د هغه بل د پاره د نصاب د دغه زکات الفطر په فرضیت او د فرضي زکات د نصاب د ښوونې په سبب د ډیرو هغه فقیرو مهاجرو د مشکلاتو بار سپک سو کم چې دوی ته یې تکلیف ورکاوه. د بډایانو په مالو کې د غریبانو حق پیدا سو. سبحان الله. د یوه ښایسته تصادفي حالاتو څخه یو داو چې د مسلمانانو هغه اول اختر چې په خپل ژوند کې اسلامي اختر کاوه کم چې د هجرت د دوهم کال د شوال د میاشتې اختر و، ځکه روژه په دغه کال فرض وه او دغه اول اختر و. دغه اختر یې پس له هغه ښکاره او معلومداره فتح څخه و چې لږ ورځې مخکې یې په بدر کې په نصیب سوه. دا څونه بختور او مبارک هغه څه خانانو ته چې د فتح او عزت سرو ایښی و او د دغه اختر د لمانځه منظره څونه خوږه او شانداره وه چې مسلمانان د تکبیر توحید احمد پناه سره د کورو څخه راوځي او د دوی زړونه د الله جل جلاله و طرف ته په شوق سره ور الوتل او د الله جل جلاله د رحمت او جنتو امید یې پس له دغه اوسني نعمتو څخه چې امن او امان فتح او بری و درلودی. او الله عز وجل دغه اوسني نعمتونه د سورة الانفال په 26 نمبر آیات کې ورته بیانوي او فرمایي واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. یعنی تاسې هغه وخت در په یاد کړئ چې تاسې لږ او په مځکه کې مغلوبه او ضعیفه واست او د دې څخه بیرېدلاست چې تاسې به خلق وتښتوي، یعنی قریش یا فارس یا روم به مو مغلوبه کې. نو الله جل جلاله تاسې ته ځای درکوي او تاسې ته په خپل کومک سره قوت درکوي او د طیباتو پاکو شیانو څخه یې رزق درکوي د پاره د دې چې تاسې د خپل رب عز وجل شکر ادا کړئ. دا خو درته معلومه بدر جنگ مسلمانانو کانو په مین کې هغه اولنۍ جګړه وه او دغه جنگ هغه د حق او باطل په مابین کې جلا کوونکی جنگ و. په دې جنگ کې مسلمانانو داسې بری لاسته راوړي چې ټولو عربو د مسلمانانو د کامیابۍ شاهدي ادا کوله او هغه کسان چې د دغه جنگ نتایجو سره متفق او یو ځای کړه هغه کسان وه چې د دغه جنگ په مستقیمو خسارو او تاوانو ضعیفه سوي وه چې هغه د مکې مکرمې مشرکان وه او هغه کسان وه چې د مسلمانانو عزت او کامیابي پر خپل دینی او اقتصادي ژوند یوه قوي ضربه بلل چې هغه یهود وه. د کوم څخه چې مسلمان د په غذا کې کابه سوه دغه دوې ډلې د قهر او غضب حسد او عناد په اور کې کړېدې. الله عز وجل د سورة المائده په 2 آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. یعنی هغه چې د مؤمنانو سره تر ټولو خلقو ډیر زیات عداوت لري هغه یهود دي او هغه کسان دي چې مشرکان دي او د دغو دواړو ډلو دپاره په مدینه منوره کې ملګري او کومکیان موجود وه. هغه کومکیان یې څوک وه؟ هغه کسان وه چې نور یې نو د خپل ځان دپاره په کفر او شرک کې عزت او وقار نه لیدی نو په ظاهره مسلمانان سوه چې هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول او د ده ملګري وه او دغه ډله هم تر هغه دوو نورو اولو ډلو په حسد او عناد قهر او غضب کې پر مسلمانانو کمه نه وه او هلته یوه بله څلرمه ډله هم وه چې هغه
هغه صحرایي عرب وه چې د مدینې منورې په شاوخوا کې اوسېده، خو د هغو دپاره د کفر او ایمان مسئله مهمه نه وه. هغه بیا د چور او چپاول خلق وه. هغه هم د مسلمانانو په نصرت او کامیابۍ مضطرب او پریشانه سوه او پر دې بیرېده که په مدینه منوره کې یو قوي حکومت جوړ سي نو به دوی د دې څخه منع کړي چې د چور او حملو د لارې د قوت او طاقت لاسته راوړي. نو یې د مسلمانانو سره حسد درلودی او د مسلمانانو دشمنان وګرځېده. نو په دغه سبب د هره طرفه پر مسلمانانو خطرونه راوګرځېده. مګر دغه ډلو د مسلمانانو سره په خپل سلوک او کړنلاره کې فرق سره درلودی او هرې ډلې هغه لار اختیار کړې وه چې د دوی په فکر دوی یې خپل مقصد ته رسول. هغه کسان چې په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا اوسېده خو پکې یې د شر او فساد د سیسو او فتنو په جوړولو کې کوشش کاوه. خو یهودو بیا په ښکاره سره د دشمنۍ اعلان کاوه. خپل حسد او عناد یې و میدان ته راویستی. مګر د مکې مکرمې مشرکانو بیا د فیصله کوونکي جنگ اخطارونه ورکول او د خپل انتقام او بدلې نارې لپاره سره خلک او اسلحه جمع کول چې د دې حالاتو په زبان حال سره و مسلمانانو ته دا ویل چې خامخا یوه داسې ورځ راتلونکې ده چې موږ به ستاسې څخه خپله بدله او انتقام اخلو. او واقعا یې هم په وروسته داسې جنګ و مدینې منورې ته وروستی چې د او ډېر بد اثر وکړي چې هغه د احد جنګ و. خو مسلمانانو په دغه خطرناکه موده او حالاتو کې د خپل قائد اعلی په قیادت داسې رول ادا کوي چې په هغه رول کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت نبوغ او عبقریت ځلېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه ټټرو ته پوره ویښ پیداره و او د هغو د محوه کولو دپاره یې ډېره ښه نقشه او کړنلاره عملي کول چې اوس به په راتلونکي بحث کې د دغه حالاتو بیان په مختصر ډول سره اول په کودر کې د بني سلیم غزا. پس له بدر څخه د مدینې منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني سلیم قبیله چې د غطفان د قبیلو څخه یوه قبیله ده د مدینې منورې د حملې دپاره لښکرې سره برابروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ژر د 200 سپرو سره د دغه قبیلې و طرف ته ورووتی چې دغه فتنه په هغه خپله ځالګۍ کې خاموشه کړي تر څو چې د دغه قبیلې کورو ته چې په کودر کې پراته وه ورورسېدی. چې دا خبر ورسېدی د خپلو کورو څخه وتښتېده او هلته په یوه شیله کې 500 اوښه او یو مریی چې یسار نومېدی ځینې پاته سوه. دغه اوښان او دغه نفر مسلمانان ونیول. پس له هغه څخه چې د اوښانو څخه خمس ویستی پاته اوښان یې پر مسلمانانو تقسیم کړه چې و هر نفر ته 2 اوښه ورورسېدل او هغه مریی یې آزاد او ایله کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله او مدینې منورې لاړی. دغه غزا د هجرت په 2 کال او د شوال په میاشت کې وه چې دا غزا وروسته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترورولو یا وژلو دسیسه. ورونو دا معلومه خبره ده کم کانو ماته او ډیران یې وویل. نو کې مکرمې مشرکان لکه د اور کوره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په خپلو ځانو کې سره ایښېده تر څو چې د مکې مکرمې 2 پهلوانانو داسې یوه دسیسه جوړه کړه چې د دغه اختلاف او تفرقې د دغه ذلت او سپکاوي ریښه د بیخه وکاږي. او دغه ریښه د دوی په فکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. قصه داسې ده. عمیر ابن وهب الجمحي چې د قریشو د شیطانانو څخه بلل کېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده مکرمو اصحابو ته یې اوس د دغه عمیر زوی د بدر په بندیانو کې د مسلمانانو سره بندي دي او بوان ابن امیه ابن خلف چې پله او ورور یې په وژل سوي. دغه 2 نفره د کعبې شریفې په حجر یا حتم کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. اول یې هغه کسان یاد کړه چې د بدر په جنګ کې وژل سوي وه
او بیا مسلمانانو وسات ورواچول او بیا یې د مکې مکرمې د خلقو غمونه سره بیانول، تر څو چې صفوان وویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خوند او خیر نسته. عمیر وویل رښتیا وایي، په والله که پر ما پورونه نه وای باندې او پر دغه کوچنیو اولادو نه بیرېدلی چې تر ما وروسته به خوار او دربدره سي، زه به دغه اوس د محمد صلی الله علیه و وسلم پر طرف د هغه د وژلو دپاره وررهي سوی وای او زه د ورتلو دپاره بهانه هم لرم، ځکه زما زوی د دوی سره بندي دی. صفوان موقع مناسبه ولیده او غواړي چې د لاسه یې ونوځي. ویل ستا پور یې پر ما زه ادا کوم او اولادونه دې زما د اولادو سره یو ځای کوم، هر څه چې مې په وسه پوره وي په والله هغه نه ځینې منع کوم. عمیر ویل دغه خبره د ځانه سره وساته چې څوک نسي په خبر. صفوان ویل بېغمه اوسه. عمیر ولاړی خپله توره یې ښه تېره او په زهرو زهرناکه کړه. هغه داسې چې توره بیا ګرمه کړه او په زهرو کې بیا کښېښول. د زهرو اوبه بیا په وچښلې چې د دغه تورې زخم بیا نه جوړېدی. دا د هغه وخت زهرناکه یا کیمیایي اسلحه وه. او بیا مخ پر مدینه منوره رهي سو، څو د دروازې یې خپله ښه چوکه کړه او دی ځینې راکښته سو. تاسې پوهېږئ چې د عمیر څه نیت او څه مقصد دی؟ د عمیر اراده دا ده چې په اول ملاقات یا مخامخ کېدلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله. محترمو ورونو، زه او تاسې باید ټول په دې پوه سو چې هره پیته د قصې په مابین کې پای ته رسیږي. څرنګه چې اوس زموږ پیته پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې 18مه پیته کې واورئ ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله، وصلى تعالى خير خلقه محمد واله واهل بيته اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.